د بخښونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو ډېر ډېر سلامونه، احترامات، نیکې او سپېڅلې هیلې مې ومنئ. پروګرام لټون د ښکلاګانو کې ستاسو کوربه حبیب الله همدرد یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب دی. هیله لرم چې روغ جوړ به یې، ژوند به مو ډېر په مزو کې وي. مینوالو، نن در سره یو بل داسې ښایسته ځای د سوات شریکومه چې د سوات د ښایسته ځایونو لکه کالام، بحرین، ملم جبا، قدیم جبا او دغسې نورو ځایونو په څېر دا هم د ښکلاګانو، د رنګینو، د ښایستونو او د خمارونو ډکه سیمه چې ورته میادم ویلی شي. مینوالو، میادم هم د غره په لمن کې د دوو غرونو په منځ کې یو ډېره ښایسته، یو زړه راښکونکې او په زړه پورې وادي ده. دا وادي چې ده دا د فتح پور نه نیغ په نیغه نور ختیځ اړخ ته چې دی دا واقع ده او ورته یو ډېر ښایسته سړک راغلی دی. دغه سړک د مختلفو وړو وړو کلو نه د فتح پور نه چې دی دا راتېر شي نو د وړو وړو کلو نه خیر آباد، مغل آباد داسې نومونه واړه واړه کلي چې دي د هغې نه راتېر شي چوختۍ علاقه، دغسې سینۍ علاقه، نورې علاقې دي، وړې وړې کلي دي. د هغه کلو بانډو نه راتېر شي او بیا په یو داسې ځای ولګي چې هغه واقعي چې د ښایستونو، ښکلاګانو، خمارونو ځای وي. مینوالو، په دغه پروګرام کې به موږ تاسو ته داسې نور هم ښایسته ځایونه ښایو. خو نن در سره د میادم دغه ښایسته زړه راښکونکې وادي، هغه ګلوریزه سیمه، هغه په زړه پورې د ښکلاګانو ډکه سیمه درته ښایو. وړاندې ځو او د فتح پور نه چې دغه سیمه را شروع شوې ده دغه درته ښایو. هیله لرو چې تاسو به ترې ډېر خوند واخلئ، ډېره مزه به وکړي او ستاسو به ترې هم په مسافرۍ کې کم ملګري وي د هغوی زړونه به هم د خپلې سیمې په کتو تر و تازه او د هغې سترګې به چې دی هغه به ورته یخې به شي. نو راځئ د فتح پور نه روانېږو او میادم ته ځو. ډېره مننه.
مینهوالو د میادم نه بیا دوه لارې دي غرونو طرف ته چې بانډي دي د هغې په اخري سرونو باندې دا هغه طرف ته چې ډب موسی ویزي ته ویلی شي دلته لوی لوی ځنګلات دي غټ غټ ځنګلات دي هغه د اچرو غټ غټ ځنګلات دي لږ لږ خال خال پیوچ پکې هم دی ډېر ښایسته وادي ده ډېره ښایسته او ډېره د حسن نه ډکه وادي ده ډېر خلک سیل ته راځي دلته یو ملګری راغلی دی د هغه نه هم تپوس کوو چې هغه ته د میادم دغه چکر څنګه ښکاره شو د میادم دغه چکر وله خوند ورکړو که نه او د میادم په دغه چکر کې هغه څه ولیدل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دی الحمدلله شکر تاسو خیر صحتونه ښه دي الحمدلله لکه راته ووایه خپل نوم ستاسو نوم سره دي زما نوم محمد زاده دی تاسو د کوم ځای نه راغلي موږ د خیر نه جي کوم ځای نه سره برې نه موږ د برې نه او کوزي نه دواړو کې لکه موږ په دې کې دواړو کلي زموږ دي ان شاء الله او ملګري راغلي دلته او جی او نو مینهوالو ته به څه وایي چې دا ځای څنګه و څه دا خوند یې موږ درکړ ډېر ښکلی ځای دی او لکه ښایست دغې نشته لکه مسایي نشته لکه او ډېر ښایسته ځای دی موږ ورته راغلو چکر مکر ولګو او ډېر یخ ځای دی او د دې اچرو د ونې پکې دي او داسې لکه ډېر ښکلی ځای دی قدرتي حسن پکې دی قدرتي اوسه مینهوالو ته به څه وایي چې مطلب دا دی هغې دغه ته راځي میادم ته راشي که نه نه راځي او میادم ته چې راځي نو مطلب د ځان سره څه سره وړي دا مخصوص ضرورت راځي دلته او څنګه ضرورت خورا که اوس موږ فلحال نه موږ فلحال وږي شوي خو موږ ځان سره لږ پلي راوړلي او پلي به وکړو د خیره سره که الله را باندې خوری او ډېر ښایسته ځای ده او بیا به انشاءالله لکه واپس ځو ته او نو مخکې دلته ته راغلی که اول ځل مخکې خو دا زموږ درېیمه پیره ده او جی نو څه وایي چې میادم چې دی کوم کالام بحرین چې دی دا ځای د هغې نه ښکلی دی دا ډېر ښایسته دی دا ډېر ښایسته دی خو دا یو سیټ ته دی که نه داسې زیات خلک ورته دغه نه کېږي نه راځي ورته او جی او لکه زیات نه دی خو لکه دنګون دی مینهوالو دغه و ملګری محمد زاده چې د کوزي درشیل نه راغلی و د دغه سیمې په حوالې سره تاسو سره څو خبرې هم وکړې ما ته د څه ویلو ضرورت نشته دغه فوټیج دغه ښکلاګانې به تاسو ته په خپله وایي چې دا ځای څومره ښایسته دی دا ځای څومره ښکلی دی قدردانو مینهوالو یقینا چې دغه د میادم دغه سیل د نن پروګرام لټون د ښکلا کې به تاسو یقینا چې د میادم د دغه چکر نه د دغه سیل نه به هم ډېر خوند اخیستی وي خصوصا هغه ملګري چې هغې په بهر ملکونو کې دي د ملک نه یعنې په پردیس کې دي په یورپ کې دي یا په خلیج کې دي هغه ملګري چې د دې سیمو دي یقینا د هغوی سترګې به پرې هم یخې شوي وي او د هغوی زړونه به پرې هم یخ شوي وي هیله لرم چې دا پروګرام به تاسو خوښ کړی وي او په دې هیله باندې چې په راتلونکي پروګرام کې به د یو نوي ځای د ښکلا د یو نوي لټون په تکل وځو خبره سره هم شریکو کیمرامین شهزاده آفتاب سره خپل کوربه حبیب الله حمزت ته اجازت ورکوي چېرته چې یې ښاد آباد اوسئ بریالي اوسئ او زموږ د دغه چینل سره اوسئ الحمدلله